ملګرو د باسط شیراني له لورې زاخه غرونه سلامونه ومنئ. غواړم چې د دې نن ورځې په هکله یو وړوکی پیغام له تاسو سره شریک کړم. له نن څخه 2 کاله وړاندې په دې نن ورځ یعنې 28 مۍ کال 1913 یعنې په 28 مۍ 1930 کې د خدای خدمتګارانو د ازادۍ په مبارزه کوونکو د پښتونخوا له مردان سیمې سره د ټکر نومي په علاقه کې د پیرنګي پوجیانو لخوا نیغ په نیغه ډزې وشوې. ټکر د مردان نه 20 کیلومتر شمال لویدیځ ته د تختبۍ نه 2 کیلومتر په فاصله کې پروت کلی دی. په دې خونړۍ پیښه کې کم از کم 80 خدای خدمتګاران ووژل سوه او تر 1.5 سل پورې پکې ټپیان یعنې زخمیان سوه. خو له بده مرغه دغه سلسله تر اوسه پورې په یو بل شکل کې جاری ده. په پښتونخوا کې چې کله چا د خپل حق غوښتلو خبره کړې ده او یا د خپلو اتلانو په نقشه قدم پل اخیستی دی نو هغه د خپل سر قرباني ورکړې ده. هغه که د SP طاهر داوړ په شکل کې ده یا د سینیټر عثمان لالا او یا د ارمان نوڼي او یا د عارف وزیر په شکل کې ده او یا که د وزیرستان د خړ کمر شهیدان دي چې په سولیز پر امن احتجاج کوونکو نیغ په نیغه ګولۍ وورېدې او چې پکښې بې شمېره خلک شهیدان سوه. نو مطلب مې دا و په کارو چې موږ د خپلو اتلانو تلین ولمانځو او د هغوی په غیرت او میړانه خپل نوی کل خبر وساتو چې د دې خاورې دپاره زموږ پښتنو اتلانو کمې قربانۍ ورکړې دي. ډېره مننه، مهرباني.